اے پښتنو هیر نکړې دا ستاسو ملنګې خټک، اے پښتنو هیر نکړې دا ستاسو ملنګې خټک، وخت به درنه داسې لیونی ګورې بیا هم غواړي. ګرانو قدرمنو پښتنو مشرانو، امزولو کشرانو، میرمنو زلمو، تاسو ټولو ته په درنښت باندې بلنه درکوو چې د پښتنو د ستر قامي انقلابي شاعر اجمل خټک بابا 15 تلین د فروری په 9 نیټه د جمعې په ورځ 2 بجې د هغه په مزار په جی ټي روډ اکوړي اکانیې مدرسې ته مخامخ منځلی کیږي. تاسو ټولو ته په دغه دستوره کې د ګډون بلنه درکوو. د دې دستورې صدارت په د پښتو ژبې ستر استاد شاعر ادیب او دانشور محترم سعادت سحر صاحب کوي او د دستورې مشران میلمانو کې ډاکټر عبدالله جان عابد، ډاکټر حنیف خلیل او استاد فیض الوهاب فیض شامل دي. د دې دستوري خصوصي میلمنو کې ډاکټر اسلم تاثیر، ډاکټر اقبال فنا، ښاغلی ګل محمد بیتاب، ډاکټر عطاالرحمن عطا، ښاغلی بخروان عمرخیل، ډاکټر اقبال شاکر، ډاکټر مستر اپریدی، ډاکټر صادق جړک، ښاغلی صدیق رضا او پروفیسر طاهر نعیم ملک او ښاغلی سبو سید دي. د دې دستورې مشر کوربه انجینیر عادل خان خټک دی او د دې دستورې انتظامی کمیټې، مشاورتي کمیټې خوشحال ادبي ثقافتي جرګه اکوړه خټک، اجمل خټک بابا ادبي ثقافتي جرګه خیرآباد، جمال پښتو ادبي جرګه چشمه، پښتانه مناورین پښتونخوا کړی دی. د دې ټولو تنظیمونو او انتظامی کمیټې په استازیتوب باندې زه اقبال حسین افکار تاسو ټولو ته، ادبي تنظیمونو ته، شاعرانو، ادیبانو، ملګرو، وروڼو ته ډیر په درنښت بلنه ورکوو چې تاسو په 9 فروری د جمعې په ورځ 2 بجې د اجمل خټک بابا په مزار داغه د 15 تلین په اړه دا دستوره په خپل راتګ درنه او ښایسته کړي. او بابا شعر بیا تاسو سره شریکوم چې اے پښتنو هیر نکړې دا ستاسو ملنګې خټک، وخت به درنه داسې لیونی ګورې بیا هم غواړي. ډیره مننه. ژوندي اوږده